چې الله سبحانه وتعالی علیم دی په هغه څه باندې چې څه شوي دي او څه چې اوس کېږي او څه به په مستقبل کې کېږي او یو شی نشتي که هغه وی نو څنګه به وی د الله ته پته ده د دې نه دا خبره راووته چې الله د بنده په دې فعل باندې د مخکې نه پوهه دی نو ځکه دې کې تاسو ته یو فایده ذکر کو هغه ده بعض خلک دا وایي چې یو سړی جنتی دی او جهنمی دی څنګه د مخکې الله فیصله وکړه او دی چې د عمل کوي او دی چې د محنت کوي او دی چې د کوشش کوي نو دا اهم مسئله ده اکثر دا تپوسلی کیږي د عوامو د طرف نه خصوصا چې د جنت او د جهنم فیصله شوې ده نو دا څنګه او دا خلک چې د عمل کوي نو جواب د هغې دا دی موږ د الله د علم په باره کې پرون خبره وکړه که نه الله ته پته ده چې دا سړی به څه طریقه باندې ژوند تېروي نو د مخکې نه یې فیصله کړې ده بس په دې کې څه اشکال نشته لکه اوس یو سړي په تقدیر کې یو ګناه لیکلی شوې ده دی وایي چې دا ګناه محض په ما باندې الله کوي لکه جبریه چې څنګه وایي را به شي انشاءالله کیدای شي نن یا سبا نو دا غلطه خبره ده د انسان خپل اختیار هم شته نو الله ته پته وه چې دی به دا ګناه کوي نو ځکه د تقدیر کې دا ګناه لیکلی شوې ده الله ته د دې ضرورت نشته چې صبر وکړي چې د انسان څه کوي چې بیا وله فیصله وکړي الله ته دې ضرورت نشته وجه څه ده الله ته پته ده او د دې داسې مثال واله چې اوس یو استاذ امتحان لري د شاګردانو نه دا خو نشي کېدی خو هسې خبره کوو او دې استاذ ته پته وي او کله کېدی هم شي چې اوس دې استاذ ته پته وي چې دی بلکل د سره سبقون له راغلی نه دی د سبقون له نه دی راغلی دې جواب نشي راکول دا اول نه یې فیل کړي دا اول نه یې څه کړي ریزلټ کې ولګي دا فیل حالانکه امتحان یې لا نه دی ورکړی حالاتونه هغه معلوم کړي چې دی نشي کېدی دا بس موږ عام یو مثال ذکر کوو لله المثل الاعلی خو الله سبحانه وتعالی ته و د یو سړي عمر شپېته کاله دی الله ته د دې ضرورت نشته چې له شپېته کاله به انتظار کوي چې وګوري چې دا سړی څه کوي ولې ځکه چې الله ته پته ده د ازل نه د همیشه نه چې داسې یو انسان به او هغه به دا ګناه کوي دا بندګي به کوي توبه به وباسي یا به نه وباسي یا به ښه سړی یا به بد سړی نو الله ته څه ضرورت دی چې انتظار کوي خو د مخکې خبره ولیکله که نه واضح شو دا خبره که نه دیز کتابان یو څوک اشکال کولی شي لکه یو پیر ما د یو ملحد سره خبرې کولې هم د تقدیر په دې مسئله کې لګیا نو هغه بیا دا ووایي چې الله ته پته ده چې دا سړی جنتي دی او جهنمي دی یعنې پلانې جنتي دی پلانې جهنمي دی تاسو دا وایي چې الله ته پته ده مخکې نه ښه صحیح شو نو چې الله ته پته ده نو بیا الله سره د دنیا پیدا کوي او دا خلک پکې لګیا دي خو ډایرکټ به جنت او جهنم ته خلک بولې جنتیان به جنت ته بولی وي جهنمیان به جهنم ته بولی وي نو دا دومره لویه دنیا یې پیدا کړه او په دې کې د دومره غټه قصه روانه ده د څه لپاره دا کوله نو جواب د هغې دا دی چې الله داسې کولی شوه خو ما ورته ویمه بیا تا منله الله حجت قایمولو لپاره دا هر څه پیدا کړي دي یو سړی جهنمي دی الله ته د مخکې نه پته ده خو که الله راولږي او دا سړی ډایرکټ جهنم ته بوځي نو دی به بیا وایي د الله په مخکې چې یا الله یو موقع خو به دې راکړی وی یو موقع به دې راکړی وی ما به ژوند تېر کړی وی ما به بندګي کړی ما به دا کړی الله ول هغه موقع ورکړه نو اوس د قیامت په ورځ دی دا خبرې نشي کولی چې الله ته موقع نه راکړې دا همه نقطه یاده کوي څنګه الله فیصله کړې د هغې جواب وشو چې الله ته د مخکې نه پته دویمه نو الله ډایرکټ ولې دا خلک جنت او جهنم ته نه بوځي د هغې جواب وشو د دې دپاره چې په دې خلکو باندې حجت قایم شي
چې تا له خو ما 70 کاله ژوند در کړم، تا څه کړي؟ 80 کاله ستا زندګي تا څه کړي؟ 50 کاله ژوند کې تا څه کړي؟ 40 کاله ژوند کې تا څه کړي؟ واضح شو که نه؟ ها دا د الله د علم سره تعلق ساتي. او ځکه دا خبره یاده کوي امام احمد، امام مالک، امام شافعي ټوله نقل دي چې چا د الله د علم نه انکار وکړو السابق فی الازل، چا د همیشه نه دی، فقد کفر، دا سړی کافر کیږي. چې سړی دا وایي چې الله ته پته نه وه، الله ته پته نه وه چې د انسان به دا کار کوي، دې سړی کافر کیږي والعیاذ بالله. نو الله ته نه مخکې نه پته. دویمه مرتبه د څه ده؟ مرتبة الکتابه، د کتابت د لیکلو مرتبه د علم خو دغه شوه چې دا په تقدیر کې اهم مراتب دي. دویمه مرتبه مرتبة الکتابه، د دې څه معنی ده؟ معنی دا ده چې الله لیکلی دی تقدیر د ټولو مخلوقاتو د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې، او څه چې به د قیامت پورې کېږي الله ټول لیکلي دي په لوح محفوظ کې ایښتي. دې ته وایي مرتبه د کتابت. نو د الله سره علم هم دی او بیا د هر څه لیکلي هم دي. بیا په دې باندې دلایل د کتاب او د سنت نه، د قرآن او د حدیث نه، په دې مرتبه باندې ډېر زیات دلایل دي، خو یو څو به ذکر کو. سورة الانعام کې الله څه وایي؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. الله وایي چې معنی دا حاصل دا شو چې هر څه لیکلی شوي دي، الله پکې څه کمې زیاتې نه دی کړی، دا لیکل دي که نه. ښه سورة یاسین چې اکثرو ملګرو ته یاد دی وکل شیء احصیناه فی امام مبین، او هر څه الله وایي موږ لیکلي دي، موږ شمار کړي دي په کتاب ښکاره کې. کتاب ښکاره نه مراد لوح محفوظ دی، د هر څه لیکلی شوي دي. سورة الحج کې الله څه وایي؟ ان ذلک فی کتاب ان ذلك على الله يسير. دا هر څه په کتاب کې دي، دغه لیکل دي که تقدیر لیکل دي. مرتبه د کتابت. نور هم ډېر ایتونه دي، بیا به خبره ډېره اوږده شي. حدیثونو کې هم ډېر حدیثونه دي، خو یو څو به دې ذکر کړو چې صرف دا مسله دې ثابته شي، دا مرتبه. حدیث د صحیح بخاری او د صحیح مسلم او د لفظ د صحیح بخاری د روایت ته ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. په تاسو کې د هر سړي ځای لیکلی شوی دی، که جنت دی او که جهنم، دا لیکل دي که نه، یعنې خبره ختمه شوې ده، لیکل شوي دي. صحیح مسلم کې دا حدیث دی، حدیث د سراقه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله بین لنا دیننا، ای د الله رسوله موږ ته دین واضح کړه. فیما العمل اليوم افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر ام فیما نستقبل. یا رسول الله موږ چې دا عمل کوو، ډېر ښکلی سوال یې وکړو، موږ چې دا عمل کوو دا په څه کې کوو؟ یعنې هغه څه باندې لګیا یو، په څه باندې چې قلمونه وچ کړی شوي دي، یعنې کم تقدیر چې الله لیکلی د هغه کوو لګیا یو، که نه نوي څه خبره باندې لګیا یو عمل کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر. د انسانان چې سم کوي نو د ټول دغه تقدیر مطابق لګیا دي. مخکې د خبره شوې څه نوې مسله نه ده، د هر څه لیکلی شوي، قلمونه پرې وچ شوي دي. حدیث د سنن ترمذي کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته یو څو خبرې درته ښیم،
یادې کوي ای ماشومه دا خبرې یوه یې ورته دا لیکلې دا خبره ورته کړې وه که دا ټول امت را جمع شي او تاله څه فایده درکوي لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك نو تاله به دومره فایده درکړي څومره چې الله لیکلي هغې نه زیاته نشي درکولی او که دا ټول امت را جمع شي على ان يضروك بشيء چې تا ته نقصان در ورسي نو نقصان نشي در رسولی تا ته الا بشيء قد كتبه الله عليك مگر دومره نقصان چې الله ستا په قسمت کې لیکلی دا ګوره ډېر د خوشحالۍ حدیث هم دی او د کمزورو ایمانونو والا چې دي هغوی ته اورول پکار دي چې مه یېرېږئ د مخلوق نه الله سبحانه وتعالی چې څه لیکلي دا قبه کېږي څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دا ټول امت را جمع شي او تاله څه نقصان در کول غواړي نو نشي در کولی الا دومره نقصان کم چې الله ستا تقدیر کې لیکلی او که دا ټول انسانان او دا ټول دنیا را جمع شي او تاله فایده در کول غواړي نشي در کولی مگر دومره څومره چې الله لیکلی ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي جفت الاقلام ورفعت الصحف چې قلمونه وچ کړی شوي دي صحیفې اوچتې شوي دي صحیفې اوچتې شوي قلمونه نور لیکل نه کېږي دا دلیل دی دې مرتبې کې یو حدیث مونږ پرون بیان کړی ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه الله د ټولو مخلوقاتو تقدیر لیکلی ځمکه اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې نو دا دلایلو په دې مرتبه باندې چې کتابت ته مرتبه شته اوس دلته اهمه فایده او د یادولو خبره هغه دا ده چې مرتبه د کتابت چې کومه ده تقدیر چې لیکلی شوی دی په دې کې دننه 15 تقدیرونه راځي 15 تقدیرونه راځي په مرتبه د کتابت کې دننه څو تقدیرونه راځي 15 تقدیرونه 5 تقادیر اولنی تقدیر یاد که التقدیر الازلی اولنی تقدیر زوړ پوخانی او دیتا کتابت ازلیه وی الکتابت الازلیه ازل دیتا وی چی ما لا اول له دیسی معنی کی او پا دی بندی اصطلاح دیسی جوڑ شوی دا اهل سنت والجماعت چی اگوی ازلی اگر چاہتا ہوئی چی ما لا اول له ها دیتا ہوئی تقدیر ازلی اللہ ہر سلی کلی دی پا لوح محفوظ کی کلی لی کلی دی دزمک و دسمان دا پیدایش نا 50,000 کاله مخکې دیتا ہوئی کم تقدیر ہوئی تقدیر ازلی کتابت ازلی تقدیر ازلی ځکه چې په مرتبه د کتابت کې 15 تقدیره دي نو تقدیر ازلی الله هر څه لیکلی دي او یو حدیث کې داسې راځي دغه حدیث کې هم دی چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې تقدیر لیکلی وکان عرشه علی الماء او و عرش د الله په څه باندې په اوبو باندې یو بل حدیث دی حدیث د عمران بن حسین رضی الله عنهما پای کې دا دی چې کان الله ولم یکن شیء قبله هو الله د الله نه څه شی مخکې نه وقدر مقادیر الخلائق او الله د ټول مخلوق تقدیر لیکلی وعرشه على الماء او عرش د الله په کوم ځای کې په اوبو باندې دې ته کوم تقدیر وایي تقدیر ازلی دی که الله هر څه لیکلي خبره ټوله ختمه شوې ده ودلته یو فایده به درته ذکر کړم یعنی د حدیث کې څه دي
چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې 50 زره کاله مخکې هر څه ولیکل او عرش د الله په کوم ځای کې و؟ په اوبو باندې و. یو بل حدیث دی په هغې کې داسې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی نورو کتابونو کې هم شته ان اول ما خلق الله القلم الله چې کله اول پیر قلم پیدا کو نو ورته یې وویل ولیکه هغه قلم ورته یې ما اکتب څه ولیکم وی الله ورته وایي چې اکتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد تقدیر ولیکه چې څه به د قیامت پورې کېږي هغه ټول ولیکه همیشه دپاره چې څه کېږي ولیکه هر څه لیکلی شوي دي خو دې کې بعضو خلکو ته اشکال پیدا کېږي او بعضو اهل علمو باندې راغلی هغه دا چې عرش مخکې پیدا شوی دی او که قلم مخکې پیدا شوی دی د فایده یاده کې بعضو علماو دا ویلي دي وی قلم د عرش نه مخکې پیدا شوی دی د الله د عرش نه مخکې قلم پیدا شوی او بعض اهل علم وی نه عرش د قلم نه مخکې پیدا شوی او دا خبره صحیح ده د ټولو مخلوقاتو نه مخکې الله عرش پیدا کړی ښه نو دې حدیث به څه جواب کوو چې ان اول ما خلق الله القلم نو جواب د هغې دا دی چې اوله لفظ اوله منصوب دی منصوب دی ان اول ما خلق ده نو معنی یې څه شوه معنی دا شو الله چې کله اول پیر قلم پیدا کو دا خو نه دی چې قلم یعنی اولنی مخلوق قلم پیدا کو دا خو نه دی ویلي کله چې اول پیر قلم پیدا کو یعنی مخکې مخلوق شتي خو چې قلم یې کله اول پیر پیدا کو نو الله ورته یې ولیکه دې نه خو دا نه ثابتېږي چې قلم اولنی مخلوق دی داسې مثال پې واله ته اوس داسې ووایي چې ان اول ما جاء زید ضربته څنګه چې اول پیر زید راغی ما ووو دې نه خو دا نه ثابتېږي چې زید نه مخکې بل څوک نه دی راغلی خو معنی دا شوه چې څنګه دی راغی نو ما په اوله کې ووو نو دلته معنی دا ده چې د قلم نه مخکې عرش و خو معنی دا شو چې الله وی قلم چې اول پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله چې کله اول پیر څنګه قلم پیدا کو نو داری کې ورته ولیکه بعضو دا ویلي دي وی نه مونږ رد داسې وکړو چې دې حدیث کې داسې هم راغلي په رفع باندې اول ما خلق الله القلم خو هغه روایت ته رفع چې دی هغه صحیح نه دی روایت ته رفع صحیح نه دی صحیح او مشهور او معتمد روایت ته نصب دی فتح ان اول ما خلق الله القلم نو د دې نه دا مسله ثابته شوه او دا د جمهور العلماء قول دی چې عرش د قلم نه مخکې پیدا شوی عرش د قلم نه مخکې پیدا شوی او دې ته اشاره دغه هم کړې ده د امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي چې والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أم بعده أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان ولو حق خبر ده چې عرش د قلم نه مخکې پیدا شوی ځکه کله چې تقدیر لیکلی کېدو نو عرش په خپلو خپو ولاړو كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان يدينا بعد بيه لكل شيء نو عرش مخکې دی که قلم عرش مخکې دی او بیا قلم پیدا شي ښه نو اولنۍ مرتبه د تقدیر څه شوه تقادیر پنځه دي موږ وی یو تقدیر څه شو الازلي چې الله د مخکې هر څه لیکلي مخلوق د پیدایش نه ځمکه اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي دي دویم ته ویلی کېږي کتابة المیثاق هغه تقدیر چې کله الله لوز واغستو
یو کتابت خو دغه ازلي شو، دویم کتابت کوم شو؟ کتابة المیثاق. دا کم میثاق دی؟ کله چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو، نو د هغه د شانه د هغه د ملانې د هغه ټول ذریت راوویستو او بیا الله ګواه کړو په توحید باندې. نو په هغه ټیم کې لکه امام بزار امام طبراني دا روایت راوړی چې په هغه ټیم کې الله آدم علیه السلام ته ټولو ښو، وایي دا ستا بچي دي، په یو ورغوي کې هؤلاء فی الجنه، دا جنتیان دي، په دویم ورغوي کې ورته جهنمیان وښو. دا تقدیر شو که نه؟ دا هم تقدیر شو. هغه تقدیر چې د میثاق سره د لوز اخیستو په وخت کې شوی دی، دې ته مې تقدیر یو قصه ووایي. سوی الله سورة الاعراف کې وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الله ګواه کړي و هغوی په څه باندې؟ ألست بربكم، ولې زه ستاسو رب نه یم؟ قالوا يا هغوی بلى شهدنا، او من ګواهي کوو. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دا ګواهي ته الله ولې واغسته چې د قیامت په ورځ به دې څه ونه وایي چې موږ د دې نه غافله وو؟ دا دلیل دی په دې میثاق باندې، معروف دلیل په دې باندې سوره اعراف کې دی. او صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو حدیث دی چې قیامت په ورځ به یو جهنمي ته وویلی شي چې د ځمکې په دې مخ چې څه وو د هغې قربانولو ته تیارې چې د جهنم نه بچ شي، هغه به وایي او خو چې زه بچ شم جهنم نه، وی هغه ته به وویلی شي، الله به ورته ووایي قد اردت منك اهون من ذلك، ما تا نه د دې نه وړه خبره غوښتلې وه. قد اخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. ته چې کله د آدم په ملا کې وي، د آدم علیه السلام په ملا کې، نو تا نه ما دا لوز اخیستی چې ما سره به شریک نه جوړوئ. فابیت الا ان تشرک، خو ته به خپل لوز پاتې نه شوې، او څه چل دې وکړو؟ شرک دې وکړو. یو روایت کې داسې هم راځي، امام احمد امام نسایي راوړی دی چې کله الله سبحانه وتعالی دا لوز واغستو، نو الله راوویستو د آدم علیه السلام چې څومره ذریت و څومره اولاد چې هغه ټول یې راوویستو د هغه د ملا نه. فنثرهم بین یدی، الله دا ټول خواره کړو د هغه مخې ته، او به یې د ټولو سره خبرې وکړې. الست بربکم، زه ستاسو رب نه یم؟ قالوا بلى، هغوی اولنا شهیدنا، من ګواهي کوو. د شهیدنا کې درې تفسیره دي. یو دا وی شهیدنا من ګواهي کوو، نو یې معنی دا دی چې الله ووی او ملایکو ووی چې من ګواهي کوو. یعنې کله چې الله د آدم د بچو نه لوز واغستو چې زه ستاسو څه یم؟ رب یم، هغوی او نو الله ووی او ملایکو ووی، بس صحیح ده موږ پرې ګواهي کوو. قیامت په ورځ بیا دې نه ونه تښتوي. ګورئ تاسو دلته ګواهي وکړئ چې الله ته زموږ رب یې. دویم دا چې شهیدنا معنی دا چې د آدم بچو په خپله ووی چې او موږ ګواهي وکړه په خپلو ځانونو باندې چې موږ دا خبره منو چې ته زموږ رب یې. دریم دا وی شهیدنا نه مراد ملایک دي، نو معنی دا شوه وی کله چې الله وی الست بربکم، زه ستاسو رب نه یم، نو د آدم بچو وی او بله ولې نه، نو الله ملایکو ته وی ګواه شئ، نو ملایکو وی شهیدنا من ګواهان یو. نو الله پې دا ملایک دې دپاره ګواهان کړو چې قیامت په ورځ بیا د دې خبرې نه ونه تښتي. نو کم ټیم کې چې دا لوز اخیستی شوی دی، زموږ ټولو نه ګورې دا لوز اخیستی شوی دی، ټول د آدم علیه السلام چې څومره بچي دي هغه ټولو د الله سره دا لوز کړی چې او یا الله ته زموږ رب، خو بیا بعض په دې لوز باندې باقي پاتې شوي دي او بعض نه دي پاتې شوي. نو په هغه ټیم کې الله آدم علیه السلام ته وښو چې دا جنتیان دي او دا پکې جهنمیان. دا تقدیر دی که نه؟ لیکلی شوې خبره دا جنتیان دي او دا جهنمیان دي. دې مقام کې نور تفصیل هم شتي، خو هغه تفصیل به مونږ پرېږدو، په دغه باندې به اکتفا وکړو.
دریم کتابت چې دی موږ ګوره په مرتبه د کتابت کې لګیا یو خو موږ په مرتبه د کتابت کې وایو چې تقدیر په څو قسمه دی پنځه اول ازلي تقدیر دویم میثاق کتابت ته میثاق یا الله چې کوم لوز اخیستی اوس دریم تقدیر دی التقدیر العمري د عمر د یو انسان د عمر تقدیر او دا کله چې کله ماشوم د مور په خېټه کې په هغه ټیم کې لیکلی کېږي پرون موږ په دې باندې خبره کړې وه پرون موږ دغه حدیث هم ذکر کړی و په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته معروف حدیث دی د عبدالله بن مسعود چې تاسو کې یو سړی د مور په خېټه کې څلوېښت ورځې سي د منۍ قطرې ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك یا مثل ذلك بیا دی سي څلوېښت ورځو نه بعد د وینې چمي او بیا د هغې نه څلوېښت ورځې بیا دی غوښه او بیا الله پکې د شکل او سرمن او دا ورته ور واچي نو دا څلور میاشتې شوې څلوېښت دا شوې څلور میاشتې بیا الله یو ملک راولي ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح پکې پوکې واچي پوکې پکې روح ويؤمر بأربع كلمات او څلورو خبرو امر وشي بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وشقي أم سعيد یا شقي أم سعيد نو څلور خبرې ولیکلی شي رزق عمر عمل او خوشبخت دی که بدبخت دی جنتی دی که جهنمی دی د تقدیر عمري ویلی کېږي د یو انسان د عمر تقدیر دا خو واضح دی که لکه یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی وایي دا ملک چې کله راشي وایي چې یا ربي اشقي او سعید یا ربي دا سړی خوشبخته دی که بدبخته دی الله ورته به وایي چې دا ولیکه څلورم تقدیر دی التقدیر الحولي د پوره کال تقدیر حول کال ته وایي حول څه ته وایي کال ته وایي نو التقدیر الحولي او دا تقدیر کله لیکلی کېږي د یو کال ده ليلة القدر بشبك بارك الله فيك إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم في سليكي بدا بشبك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائکه د الله حکم راکوزوي نو په دغه کال کې فیصلې کېږي د ټول کال فیصله په دې شپه کې کېږي د دې سړي رزق به څومره وي په ده باندې یو بیماري راځي که نه به راځي بچي به الله په دې کال کې ورکوي که نه ورکوي سخته او پرې راځي که نه راحت او پرې راځي او که نه دا ټولې خبرې ځکه امام مجاهد رحمه الله څه وایي لیلة القدر لیلة الحکم د قدر شپه چې کومه لیلة القدر دا شپه دا د فیصلو شپه ده نو دا کم تقدیر شو التقدیر الحولي پنځم تقدیر چې دی التقدیر اليومي روزانه تقدیر دا په اصل کې تطبیق دی عملی کول دی هغه تقدیر کم چې د کال دی لکه کال تقدیر ولیکلی شو د لیلة القدر په شپه باندې هر څه ولیکلی شو چې دې کال کې به دې انسان سره دا کېږي تطبیق کېږي بیا روزانه هغه تقدیر یومي دی یعنې روزانه چې کوم تقدیر چې نن به دی داسې کوي نن به دا کوي نن به دغه کوي نو دې ته روزانه تقدیر ووایي او د الله باره کې راځي سورة الرحمن کې کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو کار کې دی تقدیر کې نو دې ته تقدیر یومي وایي یو روایت کې داسې راځي امام ابن جریر راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو وما ذاک الشأن دا څه کار دی
چې الله یې روزانه کوي وأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين چاله ګناه بخي د چانه سخت لري کوي چاله عزت ورکوي چاله ذلت ورکوي هر وخت الله په یو کار کې دی هر وخت الله په یو کار کې اوس دا ټیم چې موږ ناست دا بالضبط دا وخت په دې کې به څومره خلک مړه شوي او څومره خلک به پیدا شوي او څومره به بیماران شوي او څومره به روغ شوي او څومره به خفه شوي او په څومره به غم راغلی په څومره به راحت راغلی څومره به غریب شوي څومره به مالداره شوي هر وخت الله یو کار کې دی هر وخت ځکه چې رب العالمین دی د ټولې دنیا پالونکی دی تدبیر کوونکی دی نظام چلوونکی دی نو دې ته ویل کېږي التقدیر الیومي كل يوم هو في شأن او که داسې ووایو ترتیب د دې ټولو تقدیرونو داسې شو د ټولو نه اول تقدیر کوم یو راغی تقدیر ازلی بیا پسې را بل راغی میثاق چې کوم دی بیا تقدیر عمري د عمر تقدیر چې دی نو دا واغستی شو د کوم ځای نه تقدیر ازلي نه هلته خو هر څه لیکلی شوي دي که نه الله خو اول هر څه لیکلي نو د هغه ځای نه دا تقدیر واغستی شو نو د دې انسان د ژوند تقدیر بیا ولیکلی شو ملایکو ولیکو بیا د دې نه کوم تقدیر واغستی شو حولي د کال تقدیر هلته خو لیکلی شوی دی چې د انسان ژوند به داسي خو د یو کال هغه تقدیر دلته راغی بیا د کال د تقدیر نه تقدیر یومي تطبیق شو هغې نه بیا دا واغستی شو تاسو ورسېدي زما په دې خبره کاسېږي او اسانې خبرې که نه ګرانې نو دا 15 قسمه تقدیر دي او ګوره دا ټول تقدیرونه د انسان د اعمالو نه مخکې ګوره لیکلی شوي دا خبره یاده کړئ دا نه چې انسان عمل وکړي او بیا لیکلی کېږي هغه انسان چې عمل وکړي لیکلی کېږي هغه جدا مسله ده هغو کرامن کاتبین ملایک دي هغوی سره عمل نامې دي په هغې کې لیکي نه دلته چې کومه مسله ده هغه دا ټول لیکل چې کوم کېږي دا د انسان د پیدایش نه مخکې دي ګورئ د انسان د عمل نه مخکې ده عفوا نه د انسان د پیدایش نه تقدیر عمري چې دی صحیح دی دغه ټیم کې انسان پیدا کېږي او د تقدیر حولي چې دی د پیدایش نه مخکې دی د کال د تقدیر د انسان د پیدایش نه مخکې دی وروسته دی که نه شکیان یې پکې کېدای شي مخکې سوچ پکې وکړي دې کې سوچ ته څه ضرورت دی تقدیر د کال خو ته په دنیا کې خو لیکلی کېږي که نه تقدیر حولي په تقدیر عمرو پسې نه راځي د مور په خېټه کې ستا تقدیر چې د مور د خېټې نه بعد انسان راوځي که نه دنیا ته نو خو ته دنیا کې یې که نه او د روزانه تقدیر چې دی انسان ژوندی پیدایش نه مخکې که وروسته که نه سوچ به کول پکار دي واضح نو تقدیر ازلی او میثاق په وخت کې چې کوم دی او یا عمري ورسره ووایه اگر که دغه ټیم کې انسان کې ساه اچولی شوي نو دا مخکې کېدی شي خو تقدیر حولي او تقدیر یومي دا کله دي دا د انسان د پیدایش نه وروسته خو موږ خبره دا کوله چې دا ټول تقدیرونه د انسان د عمل نه مخکې لیکلی شوي دي د انسان د عمل نه مخکې لیکلی شوي دي عمل چې وکړي چې بیا لیکلی کېږي هغه د کرامن کاتبین خبره ده هغه بیا بد عمل دی که نیک عمل دی هغوی بیا لیکي والله اعلم ما ذکر نه کړو دغه تفصیل جدا مسله دی لرې شو هغه اسانه مسله ده دلته چې کوم تفصیل روان دی هغه موږ اقسام د تقدیر ذکر کوو لازم ټول ازل ته هغه ما ترتیب ذکر کړو چې د ازل نه بیا تقدیر عمري اخیستی شوی دی د عمري نه تقدیر حولي دی تقدیر حولي نه تقدیر یومي دی او موږ تفصیل ذکر کړو نو د دوه مرتبې شوي د تقدیر څو مرتبې شوي دوه کمې
د تقدیر مرتبه پرون تاسو لیکلې وې که نه دوه پکې ذکر شو کمې کمې علم او کتابت صدق درېمه مرتبه د تقدیر مرتبة المشیئه د الله مشیت او د الله اراده د الله مشیت د الله اراده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن چې څه الله وغواړي هغه کېږي چې څه ونه غواړي هغه نه کېږي دا مرتبه ده دا لازم خبره تقدیر کې چې څه الله غواړي هغه کېږي او چې څه ونه غواړي هغه نه کېږي نو د الله مشیت دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي او په دې باندې اجماع ده د پیغمبرانو او د آسماني کتابونو چې څومره نازل شوي په ټولو کې دا خبره او دا باندې صحیح فطرت او صحیح عقل هم دا خبره مني چې د الله یو مشیت دی د الله اراده ده الله چې څه وغواړي هغه کېږي او چې څه الله ونه غواړي هغه نه کېږي په دې باندې ډېر دلایل دي قرآن کریم کې مشیت باره کې ډېر آیتونه راغلي دي اگر که تصاریف جدا دي کله شاء راشي کله یشاء راشي کله نشاء کله نشاء لکه اوس ګوره الله سوی سورة التکویر کې وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین او تاسو نشئ غوښتی مګر چې څوک یې وغواړي الله یې وغواړي نو دې کې د الله دپاره مشیت ثابت شو که نه چې الله یې وغواړي مشیت ثابت شو ولو شاء ربك ما فعلوه او که غوښتی ستا رب نو دوی به دا کار نه وی کړی مشیت ثابت شو د الله دپاره ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك که موږ غوښتلی وې د الله دپاره مشیت ثابت شو لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله که وغواړي الله نو د الله دپاره مشیت ثابت شو ډېر ایتونه دي په دې باندې ډېر ایتونه او اکتفا به وکړو په دې باندې صرف چې دا مسله واضح شي چې د الله دپاره مشیت شتي څنګه چې د الله د شان سره څنګه چې د الله د شان سره ښایي او حدیث کې خو په حدیثو کې ډېر حدیثونه راغلي لکه صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ان قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن د آدم د بچو د ټولو زړونه د الله په ګوتو کې په دوو ګوتو کې دي په دوو ګوتو کې د آدم د بچو زړونه كقلب واحد لکه یو زړی چې يصرفه حيث شاء چې کوم ځای ته د الله خوښې ده زړه اړوي راړوي او دې حدیث نه مشیت ثابت شو که نه او دا حدیث د یېرې حدیث هم دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کومه دعا ډېره غوښته اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك چې الله ته زړونه اړې راړې زما د زړه په خپل دین باندې مضبوط کړه نو زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته یې اړوي نو چې د چا زړه الله هدایت طرف ته واړوي نو هغه له پکار ده چې شکر ادا کړي په دې باندې دا شان یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح بخاري کې د صحیح مسلم کې ویقضي الله على لسان نبیه ما شاء نو دې کې ما شاء چې څه وغواړي الله نو د الله سبحانه وتعالی مشیت شتي څنګه چې د الله د شان سره ښایي بیا دا خبره یې ساتي چې اراده ده او مشیت دی نو هر مشیت اراده نه ده هر اراده مشیت دی او هر مشیت اراده نه ده دا به یو علمي جدا مسله ده د الله سبحانه وتعالی امر په دوه قسمه دی چې یو ته کوني ویل کېږي بل ته شرعي
الله سبحانه وتعالی چې څه پیدا کړي دي په دې کائنات کې او د دې بندګانو چې کوم کارونه یې پیدا کړي دي او کفر هم پیدا کړی دی کافر هم پیدا کړی دی مؤمن هم پیدا کړی دی نو الله سبحانه وتعالی دا ټول هر څه غوښتلي دي دی ته مشیت وایي او اراده چې دی نو هغې کې بیا لږ تفصیل دی لکه یو اراده کونیه ده یو اراده شرعیه ده نو اراده شرعیه چې اراده کونیه هغه د لازم نه چې د الله به خوښوي اوس یو سړی دی کفر کوي د الله کفر خوښ دی خو د الله د ارادې نه بغیر کولی شي انسان کولی شي الله اراده بغیر نشي کولی یو اراده شرعیه ده چې د شرع سره تعلق ساتي الله یې خوښوي لکه یو سړی د لمونځ کوي بغیر د الله د ارادې نه کولی شي نشي کولی او د الله دا کار خوښ هم دی نو یاده کړئ دا خبره چې اراده شرعیه کومئ فيما يحبه الله ويرضاه چې د الله دا کار خوښي او الله پرې راضي کېږي که د انسان د دې شرعي ارادې خلاف ورزي وکړي نو د شرعي ارادې خلاف ورزي وکړه خو د مشیت خلاف ورزي نه ده کړې ځکه چې الله د مشیت نه بغیر هېڅ کار نشي کېدی او تفصیل به انشاءالله دې مسلې ښه راشي څلورمه مرتبه مرتبة الخلق والإيجاد معنی دا ده په دې باندې اتفاق دی د ټولو پیغمبرانو لکه څنګه چې اولنۍ مرتبه ده چې الله علیم دی په ټولو مخلوقاتو باندې نو الله خالق دی د دې ټولو بندګانو او د دوی د کارونه هم الله پیدا کړي دي د دوی د ویناګانې هم الله پیدا کړي د دوی د حرکات سکنات هر شی چې دی نو الله پیدا کړي دی او الله په وجود کې راوستی دی والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړي او څه چې تاسو کوئ د الله پیدا کړي دا شتي که نه قرآن کې ته شتي والله خلقكم وما تعملون سورة صافات کې والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړي او ستاسو د کارونه هم الله پیدا کړي دي نو دیز کی یو مسئله دا کم تقسیم چې ذکر شو چې مراتب د تقدیر شو دي څلور مرتبة العلم الكتابة المشيئة الخلق والإيجاد دا څلور خبرې ګوره یادول اهم دي ګوره هله به تقدیر په مسله پوهېږي څلور خبرې لازم دي الله په هر څه باندې پوهه دی علم دی د الله سره دا هر څه الله لیکلي دي د الله د مشیت نه بغیر څوک څه نشي کولی او دا هر څه الله پیدا کړي دي د بندګان او د بندګانو د کارونه او هله به تاسو ته دې پته ولګي چې دا څلور مرتبې ولې ذکر کېږي چې کله انشاءالله سباني درس کې موږ په ګمراه فرقو باندې رد کوو نو هلته بیا پته ولګي دلته یو مسله فایده به ته ذکر کو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی د قدر د تقدیر دوه درجې دي اولنۍ درجې ذکر کړې ده العلم والکتابه دویمه درجې ذکر کړې ده المشیئه والخلق هغه دوه درجې ذکر کړي دي هېڅ خبره نه ده لکه زموږ په دې خبرو کې دغه کې څه ټکراو نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دوه مرتبو کې تقسیم کړی دی یعنی څلورې دوو کې تقسیم کړي دي نو هغه وایي چې کتابت او علم دا یو مرتبه ده او مشیت او خلق دا دویمه مرتبه ده نو که څوک یې داسې ذکر کړي هم صحیح ده او که څوک وایي چې نه څلور مرتبې دي او هر یو ځان ځان له ذکر کړي نو هم صحیح ده والله اعلم بله مسله د خلقو اقسام د تقدیر په باب کې او دا ټول نه اهمه مسله ده صرف بس شروع به کو او تفصیل به انشاءالله سبا کو بیا باقي ډېر تفصیل یې چې وخت لږ پاتې دی د خلقو اقسام د تقدیر په باب کې او چې د خلقو اقسام ویلی شي نو دوی کې ټول لی شي دن که نیکان دي که بدعمله دي که مؤمنان دي که هر څوک دي د تقدیر په دې باب کې باب القضاء والقدر
په دې باب کې خلک په دریو حصو کې تقسیم شوي دي. په څو حصو کې؟ دریو کې. د کافرانو خبره نه ګوره، کافران خو وتي دي او جدا مسله چې د اسلام دعوه کوي. په څو حصو کې تقسیم شي؟ دریو کې. اولنی قسم دی القدریه، اولنی فرقې ته څه وایي؟ القدریه.